بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د جمعې مبارکه ورځ مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره کړئ. نن د خپلو ویډیوي درسونو په لړ کې د انټیګرال څلورم درس تشریح کوو. د انټیګرال څلورم درس بیا هم د مستقیم انټیګرال نیولې د درس ادامه ده. نن ورځ د لوګاریتمي تابعګانو او توان لرونکو یا ایکسپوننشل تابعګانو په انټیګرال باندې بحث کوو. هیله مند یم چې دغه درس تاسو ته په ښه او واضح ډول تشریح کړلی شو. راځو مونږه خپل درس پیل کړو. لسمه قضیه. په لسمه قضیه کې انټیګرال د a په توان د x dx موږ غواړو چې د دې تابع انټیګرال ونیسو. د دې تابع د انټیګرال لپاره طریقه دا ده چې a په توان د x لن به د دغې عدد ونیول شي، لن د a جمع سي. همداراز که مثال موږ په دې برخه کې کار کوو، انټیګرال د 3 په توان د x dx موږ کولی شو چې ولیکو 3 په توان د x پر لن 3 جمع سي. همداراز بل مثال انټیګرال د 2 په توان د x dx دا مساوي 2 په توان د x پر لن 2 جمع سي. انټیګرال د 5 په توان د x dx پورې دغه مثال کارو. نو معنا دا ده چې 5 په توان د x به خپله لیکو، لن د 5 جمع سي د نامعین انټیګرال لپاره. که په همدغه بخش کې یولسمه قضیه ولیکو، انټیګرال د a په توان د mx مثبت منفي b dx، یعنی که چیرته په توان کې یوه خطي تابع وشي، د دې طریقه داسې ده چې داسې ولیکو a په توان د mx مثبت منفي b پر m ضرب لن a آخره کې جمع سي. مثال په کار وکړو. لومړنی مثال 3 په توان د 2x جمع 1 dx موږ غواړو د دې انټیګرال ونیسو. د دې د انټیګرال نیولې لپاره لنډه طریقه دا ده چې لیکي 3 په توان د 2x جمع 1 نو دغه د x ضریب چې 2 دی 2 ضرب در لن د 3 جمع سي. کولی شو چې په دغه ډول باندې دا حل بل مثال په نظر کې نیسو. انټیګرال د 6 په توان د 3x منفي 4 ټول dx موږ غواړو چې د دې انټیګرال محاسبه کړو. د دې د انټیګرال د محاسبه کولو لپاره موږ کولی شو چې ولیکو 6 په توان د 3x منفي 4 دغه د x ضریب 3 ضرب در لن د 6 کولی شو چې دا په دې بڼه هم ولیکو چې داسې 6 په توان د 3x منفي 4 خپله چون دغه 3 د لن د ضریب په شکل دی، کولی شو چې د لوګاریتمي عدد یا د لن لرونکي عدد توان ته بدل کړو. موږ او تاسې یو قانون لرو، داسې یو قانون دی داسې که لیکل شوی چې لوګاریتم د x په توان د n کولی شو موږ ولیکو n ضرب لوګاریتم د x، یا که لیکل شوی لن د x په توان د n موږ کولی شو چې دغه n ضریب وګرځوو n ضرب لن د x. نو چون دلته دغه n ضریب ګرځي نو که دلته ضریب راغلی دی نو معنا دا ضریب بیرته دلته هم د دې په شان راوړلی شي. نو دا 3 دلته لیکي چې لن د 6 په توان د 3 نو دا 3 وبخئ 6 په توان د 3x منفي 4 لن خپله لیکو 6 په توان د 3 214 کېږي. څو کېږي؟ 214 جمع سي. راځو یو بل مثال. انټیګرال د 2 په توان د x جمع 3 دې سره څه کوو؟ نو معنا دا ده چې وبخئ dx پکې پاتې شو dx نو موږ کولی شو 2 په توان د x جمع 3 پر
د x ضریب څو دی یو سره کار لرم نو معنا لند دوه یعنی یو سره بلنې دوه کوم لیکي پروا نه کوي کولای شو دا په کانکورونو کې یو تغیر شکل د دیو ګورو دا څه ولیکو چې 2 په توان د x ضرب 2 په توان د 3 پر لنې دوه کولای شو 2 په توان د 3 ساده کو ولیکو چې 8 ضرب 2 په توان د x پر لنې دوه اخر کې جمع شي دا د ایکسپوننشل تابع لپاره انټیګرال نیونه وا چې موږ کار وکړو اوس د لوګارتمي او د لنډرونکو تابعګانو انټیګرال هم نیسو ان شاء الله چې په نورو مثالونو کې اوس د لنډرونکو تابعګانو په انټیګرال باندې بحث کوو راځو لیکو دولسمه قضیه په دولسمه قضیه کې کچېرې موږ ته لیکل شوي وي انټیګرال د لنډ x dx که موږ وغواړو چې د دې انټیګرال محاسبه کړو د دې د انټیګرال د محاسبه کولو لپاره لنډه طریقه څه ده موږ کولی شو داسې ولیکو x ضرب لنډ x منفي x جمع سي یعنی پام وي چې دغه x دا د دې لنډ x نه بیل دی دغه x د دې لنډ x نه جلا دی سره راځو په دې کې مثالونه کار کوو که یو سوال مونږ ته راشي چې انټیګرال د لنډ x مربع dx د دې انټیګرال نوسئ د لوګارتم د قانون په استفادې د x دغه توان باید ضریب وګرځي تر څو موږ د دې انټیګرال محاسبه کولی وشو نو معنا موږ به داسې ولیکو چې انټیګرال د 2 ضرب لنډ x dx اوس حل شو چون موږ او تاسې په لومړي درس کې ویلي چې فکر کومه دریمه قضیه وه چې موږ ثابته ده د انټیګرال د علامې نه د باندې لیکلی شو نو معنا دا ده چې 2 انټیګرال د لنډ x وبخئ لنډ x dx نو اوس د دې انټیګرال نیسو 2 خپله د دې انټیګرال د لنډ x dx شکل خو دا شو چې x لنډ x منفي x جمع سي که چېرته موږ دغه x او دغه x پکې مشترک ونیسو x ضرب ده لنډ x منفي یو جمع سي دغه قضیه په دې بڼه هم لیکلی شو نو معنا هلته د ضرورت مطابق باید موږ وګورو چې کوم شکل ته اړتیا وي هغه ولیکو دلته نو فکر وکړو د همدغه شکل نه کار اخلو 2 ضرب x قوس شروع لنډ x منفي یو اخره کې جمع سي خبره راځو بل مثال دویم مثال انټیګرال د لنډ x په توان د 15 dx خو دا داسې لیکلی شو چې دا انټیګرال دا 15 ضریب ګرځوو 15 ضرب لنډ x dx او دا مسایل دا 15 د باندې راوباسو انټیګرال د لنډ x dx نو معنا 15 خپله د دې انټیګرال د x لنډ x منفي یو قوس بند جمع سي که چېرته په همدغې بڼه کې دغه x تر جذر لاندې وي لکه داسې انټیګرال د لنډ x تر جذر لاندې dx نو دلته اول دا جذر x په توان بدلو داسې لیکو لنډ انټیګرال د لنډ x په توان د 1/2 dx دا ضریب ګرځوو 1/2 چون ثابت دی ډایرکټ د باندې راوباسو دلته خو ضریب ګرځي لنډ x dx نو معنا داسې لیکو چې 1/2 د لنډ x انټیګرال څه دی x قوس شروع لنډ x منفي یو قوس بند جمع سي اوس که چېرته په دې کې نور مثالونه راشي انټیګرال لنډ x په توان د 2 تر 15 جذر لاندې dx د دې انټیګرال محاسبه کوي دا هم دا طریقه ده لومړی دا په توان بدلو دغه جذر چې په توان بدل شو یعنې په طاقت بدل شو بیا یې ضریب ګرځوو د قانون مطابق بیا انټیګرال نیسو لکه انټیګرال د لنډ x په توان د وګورئ توان کسري دا 2 په صورت کې لیکم د جذر درجه په مخرج کې لیکم dx دا ضریب ګرځوم 2/15 انټیګرال د 2/15 ضرب لنډ x dx دا ثابت عدد دی د باندې راوباسم 2/15 انټیګرال د لنډ x dx نو اوس 2/15 خپله لیکم چې د لنډ x انټیګرال څه دی x لنډ x قوس شروع منفي یو قوس بند جمع سي راځو بل اگزامپل ته 15 مثال ته راځو دا خو
څلورم مثالو پنځم مثال انتګرال ده انتګرال د لنې فرض مثال x په توان د 0.3 dx دا محاسبه کړه خو چون 0.3 ضریب ګرځي کانکوري طریقه 0.3 ضرب ډایرکټ د لن x انتګرال شه ده x لن x منفي x جمع x په دغه معنی باندې اوس راځو یو بل مثال ترکیبي انتګرال د یو جمع لن x ټول dx د دې انتګرال محاسبه کوو د دې د انتګرال د محاسبه کولو لپاره طریقه څه ده ډایرکټ ګوره د یو انتګرال شه ده x جمع د دې انتګرال شه ده دغه شکل نه کار اخلو x لن x منفي x جمع سي راځي کنه هغوري دغه مثبت x او دغه منفي x دا یو له بل سره خلاصيږي د دې ځواب پاتې شو x لن x اخره کې جمع سي دا د لندن کتابي د انتګرال د نیولو طریقه وا چې په دغه طریقې موږ کولای شو د دې انتګرال محاسبه کړو اوس د همدغه لندن کتابي انتګرال فرض کا کچیرته د لږ نه وروسته یو خطي تابع راغلی وسی په کومه طریقه کولای شو چې موږ د هغې انتګرال ونیسو خو یوې خبرې ته مو پام وي چې د دغه ډول تابعګانو انتګرال نیونه په تعویضي طریقه وروسته راځي موږ ټول بحث په همدې کوو چې مستقیمه انتګرال نیونه یعنې له تعویض نه کار نه اخلو له قسمي کسرو نه کار نه اخلو له تکمیلي مربع نه کار نه اخلو صرف په مستقیمه طریقه موږ د دې انتګرال نیسو راځو فرض کا موږ لیکو دې ته دیارلسمه قضیه په دیارلسمه قضیه کې راغلی اوسي چې لن د ax جمع b dx مطلق قیمت په دې لپاره ولیکو چې عموما د لن علوم نه وروسته منفي عدد نشي نو دې د انتګرال د نیولو لپاره طریقه څه ده طریقه یې دا ده چې صرف دغه د x ضریب به بیرون راوځي د x ضریب چې بیرون راوځي معکوس ډول یو پر a ښه دا به په خپله ضربېږي ax جمع b په قوس کې که جمع وه که منفي وه لوی قوس به شروع کېږي لند ax جمع b منفي یو قوس بند جمع c په دغه طریقې موږ کولی شو چې د لن نه وروسته چې خطي تابع راغلی اوسي د هغې انتګرال وسو د مثال په ډول باندې یو سوال راغی انتګرال د لنې 3x منفي یو dx ښه د دې لپاره څنګه موږ کولی شو چې انتګرال ونیسو ډایرکټ اوس وګورو د x ضریب څو دی 3 نو یو پر 3 بیرون لیکو دا په خپله 3x منفي یو ضرب دی دا په خپله ولیکل شو که نه لنډ همدغې بخش 3x منفي یو قوس بند منفي یو اخره کې جمع سي دغې طریقه شو فرض کا بل مثال د کار وکړو دا اول مو د دویم مثال انتګرال د لنې 2x جمع 8 dx څه کولی شو د x ضریب څو دی 2 نو معنا یو پر 2 دا خپله 2x جمع 8 لنډ 2x جمع 8 منفي یو قوس بند جمع سي اوس که چېرته همدلته دریم مثال کې لکه جذر راغلی دی انتګرال د 5x منفي 3 تر جذر لاندې dx څنګه کولی شو نو معنا دا ده چې لومړی به دغه جذر په طاقت بدلوو انتګرال د لنې 5x منفي 3 کل په توان د 1/2 dx دا 1/2 د قانون مطابق په ضریب بدلیږي نو معنا بس شوه چې 1/2 انتګرال د لن د 5x منفي 3 dx ښه چې دا ولیکل شو نو معنا 1/2 سره زموږ کار نشته اوس په دغې بخش باندې لن د 5x منفي 3 باندې دغه قاضیه تطبیق کوو د x ضریب څو دی 15 د 15 معکوس څو دی 1/15 ضرب 1/15 ضرب 5x منفي 3 ضرب لن د 5x منفي 3 منفي 1 قوس بند اخره کې دا مساله یو ضرب یو 2 ضرب 5
لس دا په خپله 5x منفي 3 ضرب لند 5x منفي 3 منفي 1 قوس بند جمس یو بل مثال په دې برخه انتګرال د لنې 3x جمع یو کل په توان د 2 تر 5 جذر لاندې dx دا محاسبه کوو لومړی دا په چی بدلو دغه برخه دا په طاقت انتګرال د لند خپله لیکو 3x جمع یو کل په توان د دغه 2 په صورت کې 15 په مخرج کې 2 پر 15 dx دا څه شی ګرځي ضریب نو ضریب سره ډایرکټ د باندې هم راوستلی شو 2 پر 15 ښه خیر انتګرال د باندې راوګرځو 2 پر 15 سره مې لند دا ضریب شو 3x جمع یو dx نو اوس موږ څه کولی شو 2 پر 15 د باندې 2 پر 15 انتګرال د 3x جمع یو dx ښه اوس 2 پر 15 سره زموږ کار نشته 2 پر 15 انتګرال محاسبه کوو 2 پر 15 سره کار نه 2 پر 15 خپله لند 3x جمع یو څه دی ښه د x ضریب څو دی دغه د x ضریب د x ضریب دلته څو دی 3 نو د 3 معکوس یو پر 3 ضرب خپله همدغه بخش لکه موږ دلته ویلي وو چې لند x جمع یو پر a خپله همدا نو معنا دا ده چې 3x جمع یو قوس کړو لنې 3x جمع یو منفي یو قوس بند بالاخره پام وي چې دغه منفي یو ولې لیکمه معنا دا د دې سره شریک نه دی دا یوازې دی خو په دغه لوی قوس کې شامل دی نو معنا 2 په یو کې 2 او 15 په دریو کې 15 ضرب 3x جمع یو ضرب دا په خپله لیکو لند 3x جمع یو منفي یو قوس بند جمع سي دا د لرونکو طالبانو انتګرال نیونه وه چې موږ تاسو ته کار کړله تاسې هم کولی شئ د دې اړونده ځینې مثالونه سره وګورئ په کتابونو کې وګورئ په تمریناتو کې وګورئ هر وخت کې تاسې کار کوئ د نن دپاره څلورم درس پای ته رسېږي په دې هیله چې تاسې په څلورم درس په ټولو درسونو باندې په دقیق او په صحیح معنا سره پوه شوي اوسئ د توجه نه مو ډېره زیاته